تیاره راغله دي غټ درز یې وکړې او هغه دوړه په هوا شوله. مخ پر چمن باندې اوس دا د رسېږي بدې الوتونکي شروع دي وروره خدای دې خیر پېښ کړي. له خانه څخه راووتو تقریبا 10-15 ټانګه دي جوټ تیارې هم پکښې دي جوټ تیارې لوړې روان دي. ښه دا وله چې جنګ پر لرې اطراف سوی وای ځکه دا 400 کیلومتره سرحد دی هلته پیکټانو پوستې ډېرې دي خو دغه پر ښارو باندې چې جنګ دی یا پر پوله جنګ دی ګمرکان دي کورونه دي ولس دی دا جنګ دلته سي دا چې دلته نه وای سوی ښه وه باید پر اطرافو باندې سوی وای کوم جنګ کېږي اول باید نه وای سوی د دواړو ولسو تاوان دی دواړه یو خلک دي سره شریکان دي دا ټول خلک یو کور دلته دی یو هلته دی نو دا ضرر یې ټوله و عام ولس ته رسېږي. بازار سره اوس دا قوه راورسېدله د تیلو بازار دی. نو دا دوی چې کوم د دوی هغه کیله دلته وجود لري پر هغه کیله باندې مجاهدینو ډېر ښه واري وکړه او ډېر ښه اندازې وویشتل دوی. مټرانګر د ګمرکه څخه راووتل هر سړی بیایي چې د دې کورونه دي هغه خپلو کورو ته بیایي والله داسې بد ربۍ شروع دي.